په کندهار ولایت کې د 03 قطعې تازه عملیات او کارنامه. د کندهار ښار اتمې حوزې په مربوطاتو کې 10 طالب ترهګر وژل شوي دي او 3 نور مرګونې ټپیان شوي دي. تېره شپه د ملي امنیت 03 قطعې ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار اتمې حوزې مربوطاتو کې چڼیز عملیات ترسره کړه چې په پایله کې د ملا محمد رسول مشهور په مزمل، عبدالحی مشهور په حمان، جلیل مشهور په سعادت او نور علي مشهور په افضل او څلور نور نامعلوم ترهګر طالبان وژل شوي دي او 3 نور نامعلوم طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا طالبانو د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ پرته له کومې جګړې ونیوله. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو له یو لوی مرکز او ولسوالۍ څخه حکومتي ځواکونه وتلي دي او طالبان ورننوتي دي. سرچینه وایي چې ګڼې وسلې، مهمات او نظامي موټرې هم طالبانو لاسته لوېدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی او له افغان حکومت څخه یې ډیری ولسوالۍ بیرته نیولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.